څه به کېږي چې ته یو ښکار له یو ځنګل ته لاړ شي او هلته ښکار کول غواړې او تاسو یو ملګری خو هم وي او هلته په یو دلدل کې پساو شي، یعنې هلته د چکړو یو دلدل کې پساو شي او د هغې نه بیخي د ووتو لاره نه وي. دا مویي څه داسې قسمه کهانۍ په باره کې ده. نو د مویي شروعات وشي او موږ ته یو دوه ملګري وښودلی شي چې دا دواړه ملګري غلي وي او دې ځنګل ته به څوک هم چې ټورست راتلل نو دې به لوټ کول. ویني چې په ځنګل کې څوک دي نو دې هغې پسې لاړ شي چې د هغې به لوټ کو څه به دې ځان له والو. خو په دې غلو کې د یو کس ډېر زیات تېرېدو دی ولاړ وي او دی محسوس کړي چې دا ځمکه ما روړو په ښکته باندې راښکي او دی اچانک راپرېوځي او بیا دی وویني چې دغلته یو لاش پروت دی او دی چغې کړي او بیا 10 کاله تېر شي او دا واقعه اوس د خلکو نه مکمل ایره شوې وه. بیا موږ ته یو جینۍ ښودلی شي او د هغې خاوند وي. اصل کې دی په بینک کې کار کوي او دی اوس چوټیانې شوي وي نو دی یو ملک ته په ټور روان وي. د دې دواړو رشتې ډېر زیات وخت شوی و خو دی یو بل سره تعلقات بالکل نه و ټیک. خو دی بیا خو هم یو بل سره ډیسایډ کړی چې یو ځای به ټور تېرو او دی یو هوټل ته راشي. هلته دی یو بل ملګري سره ملاقات وشي چې د هغې نوم یې جیم دی خپلو ملګرو ته خوش آمدید ووایي او ورته ووایي چې تاسو دواړو له ما یو کمره بوک کړې ده. خو چونکې دی د یو بل سره تعلقات خراب و نو دی کاونټر له لاړ شي او ورته ووایي چې موږ له بله کمره راکړئ. نو هغې ورته ووایي چې موږ سره بله کمره خو نشته خو دی مجبوراً دغه یوې کمرې ته بیا دواړه لاړ شي. د جینۍ بالکل نه یې خوښ چې دا د خپل خاوند سره یو ځای وخت تېر کړي او بیا دی خپل ملګري د شپې ډینر دپاره انوایټ کړي نو دی هغه ډینر له لاړ شي. ډینر له دې کله کښېني نو دې نه دا ملګری تپوس وکړي چې تاسو ماشومان لا نشته دی. نو جینۍ ورته ووایي زموږ رشته ډېر زر ختمېدو واله ده. ملګری حیران خو هم شي خو بیا خو هم د خپل ملګرو ته څه ونه وایي. دا جینۍ ورته بیا ووایي چې زه به ستا له په هایکنګ باندې ځم. نو دا ملګری ورته وایي چې ټیک ته ځان سره خاوند خو دې هم بوځه او دا جینۍ بیا د هغه ځای نه لاړه شي. چې سبا شي نو دوی دواړه د کاونټر خواله راشي او هلته تپوس کوي چې موږ له کوم یو ټریک ښه دی چې په هغې باندې موږ هایکنګ له لاړ شو. نو هغه کس ورته ووایي چې د لوس ارینا لاره باندې مه ځه نور چې په هره لاره باندې ځې نو لاړ شه. دا کس ورته ووایي چې زه پروفیشنل یم ما ته هره لاره معلومه ده او دوی بیا دواړه هغه لاره ډیسایډ کړي او په هغې باندې دواړه یو ځای روان شي. دغلته یو کس ناستی وي چې هغه دوی جج کوي یعنې دا هغه غل وي او دغه ټایم ورته د هوټل کس اشاره هم وکړي چې لاړ شه ورپسې او هغه چې وڅکي او د هغه ځای نه هغې پسې روان شي. دوی دواړه چې کله د غرونو منځ ته ورسي نو دوی هلته خپل ګاډی پارک کړي او بیا هغه ځای باندې هایکنګ شروع کړي یعنې غر کې پیاده روان شي. دوی دواړه چې ځنګل کې څونه دننه ځي نو ځنګل روړو خطرناک کېږي او دوی دواړه بنا ډرې مخکې روان وي او دا جینۍ غواړي چې زه په لږ وخت کې ډېره لاره ووامه. دا جینۍ په ځای کې ستړې شي نو دا هلته ناستې وي نو دا خاوند له خوا اوبه راوړي ورته وایي چې د اوبه وڅښه او دغه ټایم موسم خراب شي. دا خاوند ورته وایي چې موسم خراب دی زه چې ځو واپس. دا جینۍ انکار وکړي خو دا خاوند ورته وایي چې موږ ته تلل پکار دی ځکه موسم ډېر خراب دی او دوی واپس بیا روان شي. کله دوی دواړه راورسي خپل ګاډي خواله نو دوی وویني چې په ګاډي کې څوک لګیا دی او ګاډي کوله وهلو کوشش کوي نو دوی یو سایډ ته پټ شي. دا سړی دې ښځې ته وایي چې زه ورځم او دا کس منع کوم. ښځه ورته وایي چې مه ځه خو دې ځان نه 30 مارخه جوړوي او هغه بیګ کېږدي او راروان شي هغه کس پسې چې دا کس زه منع کړم. خو چې دې څنګه دا کس منع کوي نو دغه ټایمه پسې کس تمانچه روباسي ورته وایي چې پیسې راکړه او بیا ورته وایي چې لاسونه دواړه برګه شابه او بیا ورته وایي چې تا سره خو دویم یو کس هم و. نو دا کس ورته وایي چې زه صرف یوازې ما سره بله کس نشته دی خو چا پې څنګه ډس کوي نو دغه ټایم هغه جینۍ راوځي ورته وایي چې زه دلته یم او بیا ول ښځه هغه خپل بیګ وروغورځوي چې دا غل دې بیګ پسې ښکته شو دا بیګ څنګه راخلي نو کس ول په لرګي سر ووایي او دوی دواړه د هغه ځای نه وتښتي. دا کس په پایرن خوم کوي خو دوی په تیزۍ سره هغه ځنګل ته دننه لاړ شي. هلته دا جینۍ د لوس ارینا هغه لاره وویني نو دا ووایي چې یاره دا کسان خو هسې په دې باندې نه راځي ځکه دا کسان یېرېږي او دوی دا ډیسایډ کړي چې په دې لوس ارینا لاین باندې به مخکې تلل پکار دي او دوی دواړه په لوس ارینا کې دننه روان شي. خو دا ځای د ټول نه خطرناک ځای و. جینۍ منډې وایي او اچانک د دې د یو لرګي نه سر ولګي او دا بې هوشه شي. چې دا کله اوش کې راشي نو دې له سر نه وینې روانې وي او دې خوا ته هېڅ څوک هم نه وي. دا چغې وایي خاوند ته خاوند دې خوا ته بالکل نه وي او دا مخامخ را روان وي او اچانک یو کندې ته ورپرېوځي او په هغې کې روړو په ډوبېدو باندې په ښکته روانه شي. دغه ټایم کې خاوند خو هم راشي او دې ته چغې وښي چې یاره دا کوم ځای کې ده نو دا د هغې اواز واوري او دا له اواز ورکړي چې زه دلته یم او خاوند له په منډه خواله راشي. دا خاوند یې ورته وایي چې ځان مه خوځوه نو دا ښځې تپوس کړي چې زه په څه کې ګیره شوی یم چې زه ځان نشم خلاصولی. هغه ورته وایي چې دا یو دلدل دی او بیا د جینۍ نه یو چوکه ورکړي چې په دې باندې دا روباسي خو هغه چوکه چې دا څنګه راښکي نو هغه ماته شي او دا په اوبو کې خوځېدل شروع کړي چې د هغې د وجې دا دلدل دا نور هم ځان ته په ښکته راښکي او ډوبې کړي. نو دا خاوند یې مجبوراً هغه دلدل ته ورودانګي او دا جینۍ واپس په بره باندې راښکي او د هغه خټو نه یعنې هغه دلدل نه یې راوباسي. کله اوش کې راشي نو دا دې خاوند ته وایي چې تا راپسې ولې رادانګل زه خو هسې مړه کېدو ولم تا ولې رادانګل.
دلته هغه ملګری دې پسې کمرې ته راغلی چې معلومات وکړي چې دی واپس د هایکینګ نه راغلي دي او که نه، خو چونکې هغوی په کمره کې نه نو دی د هغه ځای نه واپس لاړ شي او دی د خپلو ملګرو دپاره ډېر زیات پریشانه وي او بار بار ورته کال کوي. دلته هغوی په هغه دلدل کې ګیر شوي وي او اوس ډېر زیات ټایم هم دی په دې دلدل کې وشو. یو بل سره خبرې کوي او دا جینۍ اچانک وویني چې سیټ ته یوه انډه پرته ده او دا انډه بل هېڅ څه نه بلکې د مار انډه وه. دا سړی د جینۍ نه زور وکړي چې څه طریقې سره یې دلدل نه وباسي، خو ډېر زور سره خو هم آیا دلدل نه ونوځي. دوی بیا یو بل سره خبرې کوي او اچانک دا جینۍ محسوس کړي چې لاندې په دې اوبو کې څه دي، خو چې دی هغه بره راښکي نو هغه یو لاش وي. دا جینۍ چې د هغه وویني نو ډېر زیات ویریږي. دا کس د هغه په شا باندې ګوتې ووایي نو هغسې یو بیګ وي، دی د هغه نه هغه بیګ هم وباسي او هغسې یو ټوپک وي او هغه ټوپک هم ترې والي او دا کس په دې اوبو کې واپس ډوب کړي. دی دا پلان وکړي چې دا بیګ به طریقې سره وشته او دې نه به بیا یو پړی جوړ کړو او بیا چې شاته کومه ګټه ښکاري دې ګټې ته به ولو او د هغې په ذریعه به ځان د دې ځای نه وباسو او بیا دې دا بیګ کټ کول شروع کړي. دلته یې دا ملګری د هغې دپاره ډېر زیات پریشانه وي، خو دی اچانک وویني چې یو کس راغلی دی هوټل ته او هغه سره زما د هغه ملګري هغه بیګ دی. نو دی زر ورپسې راپاڅېږي او هغه پسې راشي او هغه ته وایي چې دا بیګ تا ته کوم ځای کې میلاو شو او چې هغه څنګه راواړو نو د هغه په وجود باندې وینه هم پرته وي. ده ته پته ولګي چې په دې کس کې څه چل دی نو دی هغه پسې ورپسې شي او هغه ځان سره راونیوي. دی دا نور لګیا او د هغه بیګ نه یې پړی جوړو او دی بیا د هغه بیګ نه په طریقې سره پړی جوړ کړي او هغه ګټې ته ورولي، خو چونکې دا پړی لنډ و نو دا هغه ګټې ته ورونه رسېږي. بیا ورته دا هلک ووایي چې زه به دا خپل جاکټ وباسم نو زما جاکټ خو هم ورپسې وتړه، د دې په ذریعه به دا پړی لږ اوږد شي او موږ کیدای شي دې ګټې ته ورورسېږو. چې دا خبرې کوي او اچانک دا جینۍ چغې کوي چې څه شی دي او ما په ملا باندې خوري. چې دا سړی وګوري نو دې په ملا باندې میږي راغونډ شوي وي. نو دا زه د جب نه د شرابو یو بوتل لر وباسي او دا د جینۍ له ورکړي او دا په هغه میږو باندې واړوي چې د هغې د وجه میږي مړه شي او دې ته لږ راحت میلاو شي. چې دا کله لږه په سکون کې شي نو هغه خاوند یې زر زر خپل لاس ور وباسي چې دا جاکټ وباسي او دغه ټایم کې دی وویني چې څه شی دې سیټ ډېر تیزۍ سره روان دی. دی دا بیګ په طریقې سره شته او هغه شیز د دې خوا نږدې راشي او دا بل هېڅ څه نه بلکې یو خطرناک مار وي. دا مار بالکل د دې هلک د شاته وي. دا هلک دې جینۍ ته ووایي چې غلی شه شور مه کوه، خو دا جینۍ چې کله دا مار وویني نو هغه ویریږي او هغه شور جوړ کړي. دا هلک د جینۍ ته بار بار وایي چې شور مه کوه، خو هغه ټوپک راولي چې دا مار پې ولم او دغه ټایم دا مار په دې هلک باندې چک ولګوي، خو دا جینۍ پې بیا هم په دې مار پیر وکړي او دا مار د هغه ځای نه وځغلی. مار د ټک سره د هلک ډېر زیات خراب شي. نو جینۍ له زر زر لاس په پړي باندې وتړي چې چېرې دې ته دا زخر مغزو ته ونه رسي، خو د هغه هلک طبیعت بیا هم ډېر زیات خراب وي. دلته موږ هغه بل کس ووینو چې کوم د پولیسانو ګیر کړی او د هغه نه پوښتنه کوي چې هغه جینۍ او هغه هلک تا څه کړل. نو هغه ورته ووایي چې ما د هغې نه بیګ واخیسته او هغې وتښتېدل او هغې دواړه لاړل دوست ارینا سیټ ته. نو د هلک پوه شي او دی هغې پسې روان شي. دلته موږ د هلک او د جینۍ وینو چې دی په دلدل کې اوسه پورې پساو دي او اوس د دې هلک د طبیعت ډېر زیات خرابېدو واله و. د جینۍ د هلک ته وایي چې ته ما ته لاس وښایه چې هغه دې د لاس وویني او بیا لاړ شي دې سټ وګوري نو دې په سټ کې بلډ کلوټ جوړ شوی وي. نو دا جینۍ ورته وایي چې موږ د بلډ کلوټ د دې ځای لرې کول پکار دي او بیا چاړه راوالي او هغه په اور باندې ګرمول شروع کړي چې پای باندې دا مرۍ لږه غوسه کړم او دې دا چکه وینه وباسم. د هلک ورته وایي چې احتیاط سره کوه هسې نه چې زما نه پکې ټول سر کټ کړي او بیا د جینۍ ورته وایي چې بي سیریس او لګیا شي او د مرۍ کټ کړي او د مرۍ نه هغه وینه چې کومه چکه شوې وه هغه وینه په طریقې سره راوباسي او بیا دا چاړه په دوباره باندې ګرمه کړي او د هلک له یو مضبوط داغ ورکړي چې د هغې د وجې دې دواړه بېهوشه شي دغه ځای کې. چې کله ډېر زیات ټایم تېر شي او د هلک په هوش کې راشي نو اوس دی لږ بهتر محسوس کوي. دغه ټایم کې د جینۍ هم راویښه شي او ورته ووایي چې اوس څنګه محسوس کوي. نو د هلک وایي چې زه اوس ټیکې یم. دی بیا یو بل سره خبرې کوي او په خبرو کې مشغول وي. نو د جینۍ خواته یو بیټري راوړي او هغه سیټ ته وروړي او د هغه ځای نه اچانک دغه مار په دوباره باندې بیا راوځي. نو د جینۍ زر زر دا ټوپک راوړي چې دا مار پې ولم، خو دې ته دا مار بالکل نه ښکاري. دا خر سټه د مار د کتو کوشش کوي خو مار بالکل د دې د شاته وي. دا په چاړه کې وویني چې دا مار بالکل زما نږدې رالی او دا مار بیا دې نه روړو تاوخل شروع شي او بیا دا مار د دې مرۍ ته ورسي چې دې له مکمل ساه بندول شروع کړي. نو دا زر د هغې دا سر ونیوي او د هلک دا چاړه راوالي او د هغه مار په هغه سر کې وننه باسي او دا مار دغه ځای کې مړ کړي. دا جینۍ بیا دا مار راوالي او هغه پړي پسې وتړي او دا پړی راوالي او هغه ګټې سیټ ته ورولي خو دا پړی ورونه رسېږي. دا دوه درې کوشش نور هم کوي خو دې ګټې ته دا پړی نه ورچولی کېږي. چې دا په اخري ځل باندې یو اټمپټ وکړي نو دا پړی هلته ورورسېږي او دا خوشحاله شي چې زه کار وشو او دا بیا د هغه دلدل نه ځان په طریقې باندې راوباسي. کله دا د دې دلدل نه په خپله باندې راوځي نو دا زر زر سیټ ته راشي او د خپل خاوند ته لاس راښکته کړي چې لاس راکړه چې د دلدل نه دې راوباسم، خو د هغه حالت ډېر زیات خراب وي.
نو دا په منډه منډه د هغه ځای نه ځان وباسي چې لاړ شي او څوک د هیلپ دپاره راولي. دې طبیعت په خپله باندې خو هم خراب وي او دا په لاره کې بېهوشه شي، خو دې پسې چې ملګری راوتی و نو ملګری دې ته راورسېږي او دا ریسک یې وکړي. دا بوځي او په یو ګاډي کې کښېني او بیا ځان سره سپي کړي او لاړ شي چې هغه خپل ملګری پیدا کړم او بیا هغه هم را پیدا کړي او ری ولي او دا مویې په دې ځای باندې ختمه شي.